د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازي امان الله خان. خپلواکي په تور اخیستل کیږي خو ساتنه او پالنه یې په قلم سره کیږي. علامه محمد اقبال لاهوري: د کافر نښه دا ده چې په نړۍ کې ورک وي، د مسلمان نښه دا ده چې نړۍ پکې ورکه وي. رحمان بابا د پښتو ژبې لوی صوفي شاعر: په رحمان باندې د عمر هسې تیر شو لکه تیر شو یو ساعت په دا دنیا. مولا محمد عمر: په افغانستان کې د اسلامي امارت پخوانی مشر. هر څوک چې زموږ څخه د واک او اختیار اخیستو هڅه کوي هغوی په خپلو سرونو لوبې کوي، ځکه چې موږ د خپل اختیار لپاره د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې جنګیږو. ډاکټر نجیب د افغانستان پخوانی ولسمشر: زه د قدرت او څوکۍ وږی نه یم، زما په وطن زړه خوږیږي. ما تل ویل او اوس هم وایم چې د سولې لپاره نه یوازې له څوکۍ څخه تیر یم بلکې له خپل ځان څخه هم تیر یم. انسان باید په خپلو خبرو او لفظ ولاړ وي، کاغذ سیریږي خو ژبه نه سیریږي. اډولف هټلر د آلمان پخوانی دیکتاتور ولسمشر: که په ټوپک کې مو 10 مرمۍ وي هڅه وکړئ په 9 مرمیو داخلي غداران ووژنئ او په 1 مرمۍ دښمن. خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان د عدم تشدد د لارې لوی مبارز. دا چې پښتنو لوی حکومتونه جوړولی شول خو ټینګولی نه شول، د دې وجه دا وه چې په پښتنو کې اجتماعي ژوند، قومیت او اتفاق نه و. ولادیمیر پوتین د روسیې ولسمشر: زه یو خصوصي ژوند لرم، هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې په هغه کې مداخله وکړي. ارنستو چیګوارا مشهور انقلابي مارکسیست او د کیوبا د چریکي جګړو رهبر: زه هغه څه نه غواړم چې په زارۍ او التماس ککړ وي، حتی که ژوند هم وي. مهاتما ګاندي د هند سیاسي رهبر او د عدم تشدد د لارې لاروی: که د ناحقو خبرو د مخالفت جرأت نه لرئ چا کې خو ورته مه وښئ. سردار داود خان د افغانستان لومړی جمهور رئیس: هر ایډیالوژي د قدر وړ ده خو په یو شرط چې هیواد پالنه پکې خوندي وي او ګټه ورته ورسوي. لوی طبیب ابن سینا بلخي: له داسې ټبر سره مو کار دی چې فکر کوي خدای بې له دوی هیڅ چاته هم لارښوونه نه ده کړې. سید جمال الدین افغان د اسیا د لوی وچې ستر شخصیت: لویدیځ ته لاړم اسلام خو مسلمان نه، ختیځ ته راغلم مسلمان خو اسلام نه. رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر: یوه ورځ ټول مرو، هلته خدای رانه دا نه پوښتي چې له کوم قوم څخه راغلی، دا پوښتي چې رب دې څوک دی، نبي دې څوک دی او دین دې څه دی. نو تعصب اخر په څه؟ موږ مسلمانان باید په دې وویاړو چې مسلمانان یو، نه په دې چې له پلاني قوم څخه وو. بروسلی د چین فلمي لوبغاړي او د سپورت د نړۍ مشهوره څهره: له هغه چا نه ویریږم چې زر حرکتونه یې یو ځل تمرین کړي وي، بلکې له هغه چا ډاریږم چې یو حرکت یې زر ځله تمرین کړی وي. اریش ماریا مارک الماني لیکوال: تل می فکر کاوه چې ټول خلک د جګړې مخالف دي، خو وروسته پوه شوم چې د جګړې پلویان هم شته، په ځانګړې توګه هغه کسان چې مجبور نه دي په جګړه کې برخه واخلي. ډاکټر عبدالکلام د هند پخوانی ولسمشر: زه ښکلی نه یم خو د هغه چا تل لاسنیوی کوم چې مرستې ته اړتیا لري، حقیقي ښکلا په څېره کې نه په زړه کې ده. محمد موسی د مصر پخوانی ولسمشر: په زندان کې مې غوښتنه وکړه چې یو جلد قرآن راته راوړئ، راته یې وویل نه نشي کېدی، دا کار منع دی. هغوی په دې نه پوهېدل چې 30 کاله مخکې مې قرآن کریم حفظ کړی دی، ټول مې په زړه او سینه کې دی، یوازې مې غوښتل چې قرآن کریم په لاسونو لمس کړم. ډیل کارنګي امریکایي لیکوال او ویناوال: کلونه مې دا هڅه کوله چې سبا به یې پیل کړم، خو سبا تل راته یوه ورځ لرې و چې نیم عمر مې تیر شو، په دې پوه شوم چې باید همدا اوس یې پیل کړم. بیل ګیټس د مایکروسافټ کمپنۍ بنسټګر او د نړۍ شتمن کس: په ځینو ازموینو کې ناکام شوم خو ټولو ملګرو او دوستانو مې په بریالیتوب زده کړي وکړي. هغوی اوس د مایکروسافټ شرکت انجینران دي او زه د مایکروسافټ شرکت بنسټګر یم. زه لوړې زده کړې بدې نه بولم،
خو دا بده بولم چې څوک تر لوړ فکر لوړو زده کړو ته زیات ترجیح ورکوي. مارک زیکربرګ د فیسبوک بنسټګر او د نړۍ شتمن کس. کله مې چې د فیسبوک جوړولو چارې پیل کړې زه 19 کلن وم. هغه وخت د سوداګرۍ په اړه هیڅ نه پوهېدم. زما په اند مهمه نه ده د کاروبار د پیل لپاره تاسې په سوداګرۍ پوه شئ.